زما عزتمندو مشرانو او ګرانو وروڼو دوستان، د رمضان مبارکه میاشته د یو لوی عبادت او د خدای د احسانونو د رحمتونو میاشت. دومره ثوابونه او دومره فضیلتونه او دومره د خدای احسانات د یو عبادت او د میاشتې په باره کې نشته لکه د رمضان په باره کې. ټوله میاشت د خدای د احسانونو ده. ایمان پکې تازه شي، عملونه پکې درست شي، اخلاق پکې ښکلي شي. ایمان پکې تازه شي چې روزه داسې عبادت دی چې دا تعلق د ایمان بالغیب سره لري. یعنی هغه سړی روزه نیسي چې د خدای په وجود یقیني، د خدای په علم یقیني، د خدای په قدرت یقیني او د خدای په ثوابونو او په انعاماتو یقیني. که د خدای په هستی یقین نه وي، د خدای په علم یقین نه وي، د خدای په قدرت یقین نه وي او د خدای په بدلونو او ثوابونو یقین نه وي، نو روزه څوک نیسي. خو روزه دار وایي چې خدای شته، خدای پاک ما ویني، خدای د قدرت مالک دی، خدای پاک به په دې عمل ثواب راکړي. دا داسې عبادت دی چې زموږ پیغمبر وایي چې خدای پاک وایي دا زما مخصوص عبادت. هر عبادت کې ریاکاري راځي، روزه کې نشي راځي، ځکه د هر عبادت څه شکل وي او تصویري خلک یې کوي، لکه مونځ، حج، جهاد. ویني بظاهره خو عمل کوي، هغې کې دروغ راتلی شي او ریاکاري راتلی شي. دروغ په دې چې مونځ دې نه کړی او ته وایې ما مونځ کړی دی، او ریاکاري په دې ده چې مونځ کوي د بل دپاره یې کوي چې ما ته خلک شیخ او زبرګ ووایي یا یو بل عبادت کې. دروغ کې ریاکاري نه راځي په روژه کې. دروغ پکې راځي، یو سړي روژه نه وي زما روژه ده، نو دې ته دروغ وایي، او ریاکاري پکې نشي راتلی، ځکه د دې څه شکل نشته چې ځان ته وښیي. که سړی غسل خانې ته ننوځي اوبه وڅښي، یا خپل کوټه کې کور کې ناست دی فراس کاږ کوي، نو د هغه نه څو خبرې، نو دې کې ریاکاري نه راځي. د دې وجه نه زمونږ خدای پاک وایي د هر عبادت ثواب به زه د ملایکو په واسطه ورکوم او د روژې بدل به زه پخپله ورکوم. نو چې پخپله خدای ورکوي نو د هغې نه به لوی زیات شوي. نو روژه کې د سړي ایمان قوي شي، د خدای په عالم غیب کېدو. نور عباداتو کې دا صفت نشي. دویم روژه داسې عبادت دی چې دا عبادت بغیر د خدای نه د بل چا نه ده شوی. سجده خلک بوتانو ته کوي او حج د بوتانو د قبرونو په نیت کوي او پیسې هم ورکوي د بوتانو په نوم او د غیر الله په نوم. روژه داسې عبادت دی چې دا د بت په نوم نه ده شوی، دا د غیر الله په نوم نه ده شوی، دا د چا لپاره نه ده شوی. دا هغه مخصوص عبادت دی چې صرف خدای لپاره کېږي. په دې وجه نه ټولو امتونو کې خدای دا راوستی. نو په روژه ایمان مضبوطېږي چې څوک روژه نه نیسي او روغ جوړي، دی د بېایمانۍ علامه ده. که د دې ایمان وي د خدای په هستی، او د دې ایمان وي د خدای په حکم، او د دې ایمان وي د خدای په قدرت، او د دې ایمان وي د خدای په لیدو چې ما ویني، او د دې ایمان وي د خدای په ثوابونو او بدلونو، په روژه به یې نیولې، نو په دې یقین نشته. نو ایمان یې ډنګاډول دی. نو چې سړی روژه نه نیسي، قصدن چې جوړي، نو دا د ده د بېایمانۍ علامه.
نو روژه د ایمان د مضبوطولو او د ایمان تازه کېدو یو لویه ذریعه او لوی عبادت. دویم عبادتونه پې ښکلي کېږي، ځکه روژه کې سړي ته د ټولو عبادتونو غم پیدا شي. مونځ وکړي چې څوک زکات ورکړي زکات ورکړي، او که څوک د حج او د عمرې اراده لري هغه اراده ولري، نو عبادات یې ښکلي شي. په جوماتونو کې ناستې مسلې اوري، نو عبادات او ایمان دا خو د مسلمانۍ دو بنیادي رکنه دي. دریم اخلاق یې ښکلي شي په روژه کې. اگر چې نسواریان مسواریان پې تنګېږي، جګړې کې ډېرې یا د نشو والا خلک، خو اخلاق په دې ښکلي کېږي چې کوم غلط عادت درکړي او پرېښودلی غواړي روژه کې پرېښودی شي. یو سړی د یو نشي عادت او دې پرېښودل غواړي روژه کې پرېښودی شي. یو ورځ دوه به زور ورکړي او اخر یو میاشت چې دې صبر وکړي بیا به نه. نو اوس درته یم که څوک پکې نسواریان وي نسوارو نه توبه وباسي، څوک سګرټیان وي سګرټو نه توبه وباسي، هغه نورې بلاګانې خو ډېرې مردارې وي. نو نسوار او سګرټ هم ښه شی نه دی، نو هر خراب عادت پکې بدلیږي او دا د اخلاقو سرچشمه ده. دویم سړي کې د صبر ماده پیدا شي، ځکه چې ډوډۍ درته پرتی، چای درته پرتی، حلال څیزونه درته پراتی او ته هغه نه خورې او د خدای په حکم صبر کوې د هغې نه، نو آینده به ته د حرامو نه بچ کېږي. ځکه چې د حلال نه سړی ځان بچ کوي د خدای په حکم په یو خاصه میاشت کې او خاص وخت کې. نو د حرامو پابندي خو ټول عمر ده، نه هغه صفت ده کې خدای پیدا کړي د صبر. صبر د حرامو نه ځان بچ کولو تم صبر وایي. په عباداتو ټینګ پاتې کېدل، ځکه دا تراویح 20 رکعاته مونځ کول دا ګران کار دی او ختمونه پکې ګران کار دی. د سړي د ورځې روژه او د شپې تراویح کوي بیا ختمونه کوي، نو دا خو د صبر خاوند کوملی شي چې په عباداتو یې ځان ټینګ کړي. او سخاوت ماته پکې پیدا شي. سړی چې وږي که نه، نو دلته د بل د لوږې احساس هم پیدا شي. او بیا روژه کې ډېر خلک داسې نیکانې چې خاص سخاوت نه پکې، خو روژه کې سخاوت کوي. فقیرانو نه د دې وجه نه د دې میاشت نوم هم دا دی شهر المواسات، د همدردۍ میاشت. زمونږ ښکلي پیغمبر وایي که سړی یو روژه دار له د روژې انتظام وکړي، نو خدای د هغه د روژې هومره ثواب ورکوي. نو بعضې صحابه ووایي قربان دا خو د چا توفیق نه موږ خو غریبانان یو، ډېر غریبانانو. ویل ښه چې یو ښه جرم ورکړي د روژه ماتي وخت کې، خدای پاک د پوره روژې ثواب. د یوسف علیه السلام په باره کې لیکي د هغه زمانه کې قحط او قرآن شریف کې ذکر دی چې په خپله به یې ډوډۍ ډېره په تکلیف خوړله، یعنې لږه به یې خوړله، او د هغه رنګ خشته و. نو خشته رنګ کې د لوږې اثر زر څرګندېږي، خفګان هم پکې څرګندېږي او خوشحالي. نو یو ځل ورته د دربار بعضې وزیران وایي قربان ته خلقو له غلې ورکې د بار نه چې خلک راځي او ته په خپله په ځان دومره تکلیف تېری، دا ولې؟ وایي که زه ډېره ډوډۍ وخورم او زه موړ شم، نو ما ته به دا غریبانان څنګه یادي، دا فقیران. نو چې زه وږي او کمه مې ډوډۍ خوړلې او شوق مې وي چې کله به ډوډۍ وي، نو ما ته هغه غریبانان هم رایادي چې هغوی باندې دا تکلیفونه تېرېږي. نو دا د سخاوت میاشت ده. دې کې هر عمل نفل خدای د فرضو درجې ته رسوي او فرض په 80 درجې بدلیږي. تلاوت دغه شان، منځونه، نفلونه، صدقې، خیراتونه، زکات په عامو میاشتو کې هغه سر په سري، او په دې میاشت کې هغه په 80 درجې خدای پاک اوچتوي. د دې وجه نه د دې میاشت نه ډېره فایده اخیستل پکار دي. دا میاشت چې په سړي راشي او تېره شي،
او دې ما شان مجرم پاتې شي، نو دا ډېر سپېره دی. زموږ ښکلی پیغمبر یو ځل د روجې په میاشت کې منبر ته خته، نو جمعې ورځ وه خطبې دپاره، نو په لومړي پاټ کې چې قدم کېښود وایي آمین، چې په دویم پاټ کې قدم کېښود وایي آمین، چې په دریم پاټ کې قدم کېښود وایي آمین. بیا خطبه وویله، خطبې نه پس چې فارغ شو مونږ نه بیا ناستو، صحابه ورته وایي قربان تاسو د خطبې نه مخکې د ختو وخت کې درې ځله آمین آمین ووایي، دا هم ولې وی؟ وی دا دغه وخت کې جبریل علیه السلام ماله راغی او د خدای د طرفه یو پیغام راورسو. وی هغه سړی د سپیري په دنیا او په آخرت کې چې د هغه مور پلار بوډاګانې او دې خدمتونه کې او ځان له پې جنتونه ګټي، نو دا ډېر سپېره. تا له په مور پلار خدای جنت درکوي، هغې هر څه کچي که نسواري وي که سګریټي وي که بل ځناور وي، خو چې دې خدمتو کې تا له به پې خدای ثواب درکوي. خو ما جنتک او نارک، مور پلار د سړي دپاره جنت دی یا دوزخ دی. که خفه دی کړه دوزخ دی، او که خوشحاله دی که نو جنت دی، هغې هر څه شي. نو ما ته جبریل وی چې هغه سړی چې د ده په موجودګۍ کې پلار او مور بوډاګانې او دې خدمتونو کې هغې خوشحاله نه کړي او جنت د ځان له ونه ګټي، نو دا ډېر سپېره دی. ځکه قرآن شریف کې دا حکم دی، فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. چې ستا په موجودګۍ کې مور پلار دې بوډاګان شي یا یو پکې بوډا شي، نو ګورې چې اوف قدرې ورته ونه وی، رټې به نه به جواب ورکې چې څه وی وی ټیک ده مورې، که هغه ورځې ته شپه ووایي ته وایې صحیح ده، وی به داسې جواب به نه وی. دا ډېر خلک پیر بابا پسې خیرات کوي، شیخ عبدالقادر جیلانی پسې بغداد شریف کې خیرات کوي، یو لسمه کوي. ټیک ته ثواب او خیرات هر چا پسې کېږي، پاکانو بزرګانو ښکلو مبارکو پسې، خو مور پلار پسې ولې نه؟ حق در باندې د پیر بابا دی که د مور پلار؟ د مور پلار. ځکه قرآن شریف کا حکم دی مور پلار سره د احسان کې که جمدي وي که وفات وي، او وفات احسان دا دی چې دعا به ورپسې کوې، لاس به ورپسې اوچتې، صدقه به کوي. خو دوی پیر بابا هم دغه ځکه یادوي چې یو شرکي عقیده کې مبتلا یي، چې زما پلار خو د پشتخرې زمیندار او لور به یې په اوږو او ګیا به یې راوړله ټانګو باندې به یې خرڅوله، هغه به ماله څه راکړي، نه زوی راکړي نه لور راکړي. نو دا د جاهلیت او مشرکانه عقیدې دي. نه، مور پلار سره به احسان کې د هر چا نه مخکې لاس هغې پسې اوچته وه، صدقه هغې پسې کوه، د هغې زیارت له ده. نو زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې ما ته جبریل وایي د خدای د طرفه چې هغه سړی دې ډېر سپېره شي چې مور پلار وي او دې پې ځان له جنتونو ګټي. نو یو دویم پاټ کې راته وایي چې هغه سړی دې سپېره شي چې ستا نوم واوري او درود شریف پې ونه وایي، ځکه ټول احسانات او انعامات د خدای پاک د طرفه خو زمونږ د حضور پاک ته برکته شوي دي، ځکه زمونږ امت چې بهتر امت دی او دې کې ښکلي احکامات دي او د خدای لوی احسانات دي او عبادتونه په عبادتونو دغه کېږي. نو دا خو زمونږ د ښکلي پیغمبر د خاطره شوي. یو کتاب کې لیکي فتح الباري کې حافظ ابن حجر چې د عیسی علیه السلام به همیشه د عرضو وه چې ما د اخري پیغمبر په امت کې خدای حساب دی. دا به د هغه دعا خدای هغه له دا مقام ورکړه چې هغه به وروسته به پیدا کېږي، یا راځي به. دا د هغه د دعا سلسله ده او د دعا هغه خواهش دی چې خدای وله پوره کړی وي. نو هغه په یو حیثیت پیغمبر هم دی او په بل حیثیت زمونږ د پیغمبر امتیم دی، ځکه په دې امت کې به پیدا کېږي، راځي به.
او په دې شریعت به عمل کوي او په دې احکامو به عمل کوي. نو زمونږ امت چې دا بهترین امت دی او قرآن شریف کې ورته بهترین ویلي شوي دي، خو زمونږ پیغمبر ډېر لوی دی او کتاب هم لوی دی. نو چې د داسې ښکلي ذات نوم سړی واوري او درود شریف پې ونه وایي، ټیک ته که مجلس کې بار بار راشي او آخر کې یو ځل ووایي نو هم کافي ده. دا موږ هم چې درود شریف وایو نو خطبه کې یو ځل د حضور پاک نوم راشي، نو هغه فرض ادا شي. وی بیا دریم پاټ کې ته چې ختم، ما ته جبریل د خدای د طرفه وایي چې هغه امتي دی ډېر سپېره دی چې هغه باندې د رمضان غوندې ښکلې میاشت راشي او دې خدای ونه بخي، لکه روژه ونه نیسي، منځونو کې، نور اعمالونه کې، ځکه خدا د احسانونو د خدای د رحمتونو د جشن میاشت ده، بې پایانه رحمتونه. هر مجرم خدای بخي چې روژې نیولي. د دې وجه نه تاسو به اورېدلي مې بار بار چې د لومبۍ عشرې ته د خدای رحمت وایي او د دویم ته مغفرت وایي او دریم ته د اور نه عام خلاصي وایي. د لومبۍ رحمت په دې چې سړی د مخکې نه نیک را روانې مونځ اودس کوي، نو د هغه دپاره د وار رحمتونه شروع شي. او دویمه حصه بخښنه دا ده که څوک ګناهګار هغه لومبۍ لسو کې چې روژې ونیسي او ګناهونه یې ټول معاف شي، نو د ده دپاره دا مغفرت شي. او دا چې ډېر سخت مجرم یې چرسونه یې څکلي، نسوارونه یې خوړلي، سګرټونه، ټلویزیون او دې مردارو ډرامو باندې او په دې فضولیاتو یې وخت تېر کړي په ګناهونو، نو آخر کې د هغې ټول معافي راځي. خدای وایي ما ټول خلاص کړي. هر سړي کې ګناه وي، که ملا وي د ملا ګناه به یې پکې، که پیری د پیری په جامه کې به ګناه وي، که خاني، که لیډري، که مزدوري، که نوکري، د ګناه نه څوک نه خالي کېږي بغیر د پیغمبرانو نه. خو هغه ده چې خدای پاک یو بخښي. په چا به بدګماني نه کوي، خو سړی څوک معصوم نه دی د ګناه په هر چا کې. نو خدای پاک وایي چې دا میاشت پرې راشي او دې داسې اعمالونه کې چې خدای پاک یې ونه بخښي، نو دا ډېر سپېره دی. نو ما وایي امین. دا د سپېرې د دې میاشت خدای پاک دا د ورځې روژه مقرره کړې ده او د شپې تراویح مقرره کړې دی چې د مسلمانانو اکثره حصه په عبادت کې تېره شي. دا خیال لرئ دې میاشت کې څوک نیکي وکړي نو هغه ته خدای د ډېرو خبرو توفیق هم ورکوي او ټول کال یې د خیر او برکت تېر شي. او چې دې میاشت کې سپېره پاتې شي نو هغه باقي کال یې د ټولو نه زیات سپېره. د دې په آخري 10 ورځو کې د 21مې نه اعتکاف مقرر دی. اعتکاف سنت هم په رمضان کې او لیلة القدر ده پکې. خدای دې رمضان له دا بهتري ورکړه. د یوې میاشتې ذکر په قرآن شریف کې په نوم نه دی راغلی بغیر د رمضان. یو میاشتې نوم خدای نه دی اخیستی او د رمضان یې اخیستی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نه د بارپات شته، نه د چورې شته، نه د اختر شته، نه د رکوټي او نه د لوی، او د رمضان راغلی. رمز وایي سوځېدو ته. نو رمضان دا نوم یې ځکه دی. رمضان معنی دی کې ګناهونه سوځي. خدای پاک په مکه مکرمه کې نه و مقرره کړی، ځکه مکه مکرمه کې مسلمانان غریبانانو مظلومو د ډوډۍ درکې نه لګېد، نو د هغې تربیت ته دومره ضرورت نه و. چې مدینې ته راغلل او دویم کال شو فراخي پرې راغله، نو د تربیت دپاره خدای د رمضان میاشت دا په دویم کال کې مقرر کړه. مخکې نه د لیلة القدر شپه خدای دې میاشت کې راوستې ده. پخوانو امتونو له خدای لیلة القدر نه و ورکړی، دی زموږ امت له ورکړ. دا یو ځل حضور پاک خبرې کولې په مجلس کې، وی د پخوانو امتونو عمرونه ډېر او هم ډېر. نو یو صحابي وی قربان چې عمر یې ډېر وي خو عبادت مې هم ډېر وي او عبادتونه هم ډېر وی کاش چې زموږ عمرونه هم ډېر وي چې موږ ډېر عبادت کړی. ګورې سړي چې د ډېر عمر یو عبادت ډېر وکړي دا بختور دی، او چې سړی لږ عمر کې مړ شي او لږ عبادت یې کړي خو هغه عمر درجه نه لري، ځکه مرګ سره خو عملنامه درېږي. نو بیا حضور چپ پاتې شو. بیا یو مجلس کې ذکر کو یو بني اسرائیلی او یو دې کې رهبانیت دا
خلوت نشینی غرونو کې عمر تیرول د دریاب په غاړه تیرول په ځنګل کې نه واده کوي نه ښه خوراک کوي نه جامې خاوندي دې ته رهبانیت وایي زمونږ په دین کې دا بند دي ښه خوراک کوه ښه څښاک کوه او ښه واده وکړه خو ژوند د عبادت په طریقه تیر کړه زمونږ په دین کې چیلي نشته چې غر کې سړی کیني او چیلي وباسي یا واده نه کوي یا ښه خوراک نه کوي ښه څښاک نه کوي دا شریعت بند کړی دی لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کې د رهبانیت ژوند نشته د جونګړو ډېرولو خو ښه عبادت کوه او د خدای په ښه شکر ادا کړي خدای په دې خوشي نو د یو راهب بیان یې کوه دا رهبانیت خدای پاک وایي ورهبانية ابتدأوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها دا رهبانیت تغییر په خپله په ځان مقرر کړو نو خدای پرې مقرر کړی او سزا پشي عیسایانو کې چې ځان ازبرکۍ نه واده نه کوي خیر دی که خود سره تعلق ساتي دی پادریان چې په دې ګرجو کې هغې واده نه کوي خو ښځې هم داسې سړي هم داسې او کور کې خیر دی که بیا میلاوېږي نو بیا د هغه رهبانیت څه پیدا شوه نو حضور پاک ته یو راهب بیان کوه وی دغه شان په جونګړه کې او ډېر عمر یې تېر کو بس د دریاب غاړه باندې جونګړه جوړه کړې وه خدای یو ونه پیدا کړې وه د انارونه او دې به هغه انار به یو پړو به بایسکلې په دغه یې ژوند او بیا 80 کاله عمر او بیا د سجدې په حالت کې وفات شو یو صحابي ډېر بختور او ډېر ښکلی عمر خدای ورکړ واقعي ده خدای لیلة القدر زموږ امت ته راوست چې د لیلة القدر یوه شپه د 1000 میاشتو د عبادت نه زیاته 1000 میاشت 83 کاله او 6 میاشتې ته جوړېږي نو خدای پاک هغه یوه شپه زموږ دومره قیمتي کړه چې هغه د ټولو عمرونو حساب پکې راغی دا ګوره زموږ امت سره احسان دی دا په دې وروستو لسو کې راځي او په 20مه کې زیات دی نو د اخیر ورځو کې لیلة القدر ممغومه او اعتکاف د 20مې نه شروع کېږي اعتکاف دې ته وایي چې د نور راختېدو ډوبېدو نه مخکې په 21مه شپه د ماښام نه مخکې یو جومات کې کښېنې د اعتکاف په نیت اعتکاف 3 قسمه دی یو سنت اعتکاف سنت اعتکاف دې ته وایي چې په دې رمضان په دې اخري لسو کې دا به په هره محله کې که یو جومات کې هم څوک کښېناستل نو هغې د اعتکاف په پرېښودو باندې یو قسم مجرمان او چې یو هم پکې کښېني نو د ټولو غاړه خلاصه شوه ټیک ته ثواب د هغې سړي دی چې څوک یې کوي خو د نورو غاړه خلاصه کړل لکه جنازې مونځ جنازې ته فرض کفایه وایي او اعتکاف ته سنت کفایه وایي سنت دی خو چې یو کس یې وکړي نو د ټولو غاړه خلاص نو چې کوم جومات کې جمع کېږي او د محلې جومات دی که جمعه پکې کېږي او که نه کېږي په اعتکاف به یو سړی خامخا کوي او خلک دې راغونډ شي او سړی دې کښېنوي د خپل طرفه او ډوډۍ انتظام دې ورله کوي ډوډۍ دې نو ټولو غاړه به خلاص شي دا بیا د اختر په شپه دی اعتکاف کې د خبرې څه دغه نشته دې پېښور کې خلک شیخان شان اعتکاف کوي دوی خبرې نه کوي خولې که ته پرې سلام واچوې هم غږ نه کوي نه دا جاهلان دي خبرې بندې نه دي بس خبرې هر وخت نه دي ښه او روا خبرې د علم خبرې د ستړي مشي خبرې د جواب د سلام دا هر وخت روا دی اعتکاف کې خبرې کولی شي مېلمنو سره کېناستی شي کتاب کتی شي مطالعه کولی شي ټبر والا راشي خبرې ورسره کوي هم روا دی د انساني ضرورت لپاره به ځي بهر ته او د شرعي ضرورت لپاره شرعي ضرورت لکه اودس آرام یا غسل کول او انساني ضرورت لکه مدسمات کول یا بار او که ډوډۍ راوړو والا سکرین ډوډۍ دپاره بار ته تللی شي پخوا به حرمینو شریفینو کې خلکو دننه ډوډۍ خوړل اوس دومره خلک زیات شوي دي او بې صفۍ انتظام ونه کړي نو ډوډۍ بنده ده نو هلته کې د اعتکاف د ډوډۍ دپاره بار ته ځي بار ډوډۍ وخوري بیا راځي نو د دې دپاره سړی وتی شي د بلې شي دپاره وتی نه شي او یو منښت اعتکاف دی منښت اعتکاف چې ته کله کې او ځان باندې دې منښته کړي
لکه که زما دا کار شنو زه به 10 ورځې اعتکاف کوم، یا دا مریض مې ښه شو، یا زه د امتحان کې کامیاب شو. ما نسته ښه شی نه دی، خو که ویې کړه نو لازم یې که په ځان بیا به هغومره اعتکاف هم کوي او روجې به هم ورسره نیسي چې رمضان نه بارې. او یو نفلي اعتکاف دی. نازلي اعتکاف کې وخت نه دی مقرر چې جماعت ته راځي او کینې د اعتکاف نیت وکړه. خدا هغه پورې مې اعتکاف ته چې کومې پورې د جماعت کې ناست دی. مدینه منوره کې د حضور په جماعت کې بعد ستنو باندې لیکلي باب الرحمت ته مخابه نویت سنت الاعتکاف، تا ته به ښایي چې راننوځي نو د اعتکاف نیت وکړه چې اعتکاف نیت وکړو نو ثواب دې پوره کړي. نو دې خبرو ته خیال نه دی، د ورځې عبادت دی او د شپې دغه عبادت. تراویح 20 رکعاته دی. که سړي ضرورتي معذوري تکلیفي ورته کمې هم کولی شي، خو کمې تراویح نه دي راغلی. تراویح 20 دي، څه مذهبونو کې 30 دي، څه کې 36 دي، چا کې 140، خو د 20 نه کمې نه دي راغلی. ټول اسلام په وطنونو کې هغه 20 رکعاته دي، په 4 مذهبونو کې او په حرمینو شریفینو کې د حضور پاک په خپل جماعت کې او په بیت الله شریف کې 20 رکعاته تراویح. خدای دا رمضان زموږ دپاره خیر او د برکت ذریعه وګرځوي او هغه اعمال د رانوالي چې کوم اعمال باندې خدای او رسول خوشحاله وي او په هغې د دنیا او د آخرت سعادت او کامیابي بنا وي. چا باندې د پریشر زیات شي، یو ګولۍ د ژبې د لاندې ږدي، نو هغې سره روژه څنګه ده؟ هغې کې خو داروي هغه لاړې تېرېږي، په هغې روژه ماتېږي. هېڅ څه که ضرورت دپاره یې وکړو، مریض و ډاکټر ورته ووایي نو روژه به وساتي، خو یو قضا به راوړي چې سړی نوکري پېښور کې، دلته یې کمره وي، دلته یې بستره وي او د نوکرۍ پته نه لګي چې 2 کالۍ 3 کالۍ 4 کالۍ. لکه منځ کې کلي ته ځي راځي که نه، نو کلي کې به هم پوره مونځ کوي، دلته به هم کوي. که روزانه ځي مثلا د ورځې که هفتوار ځي، خو چې کوم ځای د سړي بستره دا بحر العیب کې وګورئ ښه، هلته دا مسله لیکلې ده مفصل. سفر دې ته وایي لکه لاهور ته د دې ځای نه دوکاندار ناست او سودا اخلي بیا راځي، نو چې 15 ورځو نیت یې نو بیا پوره مقیم دی، او که 15 نه کم یې نو دی مسافر دی. او چې سړی نوکري نو دی خو د لږ عمر دپاره نه دی راغلی، د خو پته نه لګي کال دی 2 کاله 3 کاله، نو دی به دلته پوره مونځ کوي، کلي کې به پوره مونځ کوي او په لاره به د سفر مونځ کوي. مسافر هغې ته وایي چې دا استوګنې نیت یې نه وي، لاړ شي عارضي او بیا راځي. او چې دلته نوکر یې خو مستقل نوکر دی. څوک بل پوره په جومات کې ولګوي، ډېر تکلف پکې نه دی پکار. هغه پیسې خیراتي کوي، په چراغانو یې لګوي، په کاغذونو لګوي، چې یتیمانو مسکینانو فقیرانو له یې ورکوي، د هغې ثواب زیات. ټیک ته جومات ښکلی کول، جماعت خوشبویه کول دا څه بده خبره نه ده، خو ثواب د فقیرانو په امداد کې زیات او ډېر تکلف شریعت نه خوښوي. زموږ ژوند او عبادت ټول په سادهګۍ روان دی، چې کوم څیز کې رواج راشي او رسمونه د هغې هغه اصل حقیقت ختمیږي، او چې چا نه د دین حقیقت ختم شي په رواجي خبرو پسې روان. مونږ به نه کوي زیارت له ځو عرس شریف له، عرس شریف څه شی دی؟ ډالۍ شریف له چراغان به وکړو، جلوس به وباسو. جلوس څه شی دی او چراغان څه شی دی؟ خدای خو د مونځ او د ستروجې حکم کړی، د چراغانو حکم یې مو نه دی کړی. نو چې چا نه د دین حقیقت ورک شي، هغه په دې رسمي خبرو پسې ډېر اړمي. ورته وې ځناوره دغه پیسې یو فقیر له ورکړه، یتیم له ورکړه، کونډې رټلې له ورکړه. خیر دی که اعتکاف کې ناست دی او د ناجوړتیا د وجې نه یا د بل عذر د وجې نه دی روژه ماته شوه، په اعتکاف دی اثر نه پروزي، ناجوړه شوي ډاکټر درته وایي دارو خوره او خوره، خیر دی. تراویح د وترو نه پس نه، تراویح کولی شي د وترو نه پس، خو جمع تراویح بیا نه.
نو تر آخري مونځ دی. فرض چې راشي امام ولاړې تراو ته، نو فرض به مخکې وکړي، بیا تراو کې شامل شه او بیا ویتر وکړه. او که تراوی درنه پاتې او بیا کول غواړې، نو د ویترو نه پس یې کولی شي، خو ځان له بیا کې جمع بیا نه دي راغلی. بعضې فقهای کرام دا وي چې هغوی وي رڼا ښه څرګنده شي نو هلې، او عام علما دا وایي چې د سبا په راختېدو باندې پېښ شي نو بس سبا. دا زمونږ بانګونه دا کله اکثر د وخت نه مخکې وایي خلک. شریعت د دومره تکلف نه دی قایله چې د سکند او د منټ په خیال ساتي. د حضور پاک زمانه کې ګڼې وې نه، سکندونه وو نه، دا خو سره ده. هغې خو څرګند دي علامې مقرر کړي چې سبا وویني چې سبا راوخت پس روژه بنده، او چې نور وویني چې نور ډوب شو، خو د غر نه ډوب نه. بعضې ځناور دي په دې تاکال کې، هغې په شکي وخت کې بانګ وایي او بیا به مونځ نه کوي، هسې به ناست دي. نو دا د امت خیرخواهان نه دي. ځناورو که روژه ماتوی ماته کې لوټ فکر کې بانګ مه وایه، ځکه ډېر خلک به په اشتباه ستاسو مذهب دي نو ویني غیر مقلدین دي، لا مذهبه دي، د څلور واړو مذهبو نه بار خلک دي. نو هغوی به 10 منټه مخکې تقریبا بانګ وایي. عام خلک نی خبر چې دا څوک وایي، نو ډېرې زنانه ډېر سړي پې روژه ماته کړي. نو دا ظالمان دي، دا د امت خیرخواه نه دي. هلکه که ستاسو خپله لار وي نو کوی چې څه مو خوښوي، خو په لو فکر کې به وایي. امت ته تکلیف مه رسه. دا ختمونه چې کوي سهار وختي تقریرونه شروع کړي، دا ځناور دي، د هندوستړي خدای ناراض. دا تاسو ته چا پیغمبر ویلي دي؟ نه. خدای ویلي دي؟ نه. صحابه به چغې وهلې، بانګ نفس به د بغره چغې وهلې. یا په لوټ فکرو کې لوټ فکر دومره استعمالوي د خدای دپاره چې څومره د جماعت ضرورت. زیات مه کوئ، دین به تامئ. دا خلک دا شیخانی جاهلان، کمعقل پیران او بې علم امامان، دا دین بدنامه. لوټ فکرو کې به چغې شروع. نو پام کوئ، د ثواب نه ګناه زیاته ده. چاته تکلیف رسول خو نه دی، او نه په څومره ذکر په بادغه کې راغلی په لوټ فکرو کې. خدای خو کون نه دی، کښېنه جماعت کې وایم. ولې خلکو ته تکلیف رسوي؟ څوک به زنانۍ بیماره وی، ماشومان به ودري د زړه بیماري وی چاته، څوک به مطالعه کوي، یو وکیل به تیاری کوي، طالب به تیاری کوي، څوک به خپل تلاوت کوي. دا ډېر جاهلان حافظان به په دومره لوټ فکر کې وی چې بل جماعت کې ته قاري سبق نشي ویل، ځکه جماعت کې هغه غوږ راځي. نو دا ظالمان وقوف دي. مکه لو زیات لوټ فکر مې استعماله. په بني اسرائیلو 50 منځونه نه 2 منځونه وې، او څلورمه حصه د زکات دا ماته نه معلوم. او 50 من د زکات تاسو بني اسرائیل څه کوي؟ خپل کار وکړي، د خپل ذات تپوس کوي. چې ښځه په اعتکاف کې نو د کور کار کولی شي، هغه اعتکاف دننه ځای چې ځان له مقرر کړي هغې کې کولی شي، لکه الوګان سپینئ، غوښه، پیاز برابروئ، خو په هغه ځای کې بار نغري ته به نه دی چې کوم ځای د اعتکاف دپاره مقرر کړي، د هغې نه به بار ته نه ځي. ډېک ته ناسته دي، د کور کار دې پکې کوي. مثلا مشین چلی، جامې جوړئ، ځان له جوړئ دی، تلاوت کوئ، بچي خلاروئ، ډوډۍ ورکوئ، یا ترکاري برکاري په هغې خپل د اعتکاف ځای کې برابروئ. نو دا روا دي که نه؟ که دا ټول کارونه روا دي. اعتکاف کې څه کار بند نه دی، وتل بند دي د ځای د اعتکاف بغیر ضرورت. چاوې د الرجي دپاره راغی، د دمې بیمار دپاره، دې ته عربۍ کې بقوقه وایي. د عرب علما خو په دې روژه نه ماتېږي، ځکه دا نه خوراک دی نه څښاک. خو زمونږ بعضې عالمان وایي روژه پرې ماتېږي ځکه دې کې ګیس وي او څه مواد وي پکې. خو ښه دا ده چې سړي دمی دا د استعمالوي، خو نور روژه به نیسي او بیا د قضا ونیسي یوه روژه. دا د استعمالوي ځکه د دمې واله ته تکلیف وي او غوسه نشي اخیستی. نو دمې واله د استعمالوي، خو یو ورځ قضا دی د یوې ورځې راوړي، دی معذور دی. خو عرب علما وایي نه خوراک دی نه څښاک دی، د هغې په روژه نه ماتېږي. د مصر جامع اثار دا فتوا ده. په مدرسه زکات کېږي که نه؟ مدرسه که آبادۍ ته وایي، نو په آبادۍ خو زکات نه کېږي.
او که مدرسه طالبانو ته وایي نو په طالبانو زکات کیږي، په انسانانو زکات یې ښه. نه به څاروړو له زکات ورکې، نه به آبادۍ له ورکې، نه به مقبرې له ورکې، نه به زیارت له ورکې، نه به عرس شریف له ورکې نه دا به چا غریبانانو مسکینانو له ورکې. طالبانې مدرسه کې ناظم ته حواله که وی دا د مدرسې د طالبانو د پاره دی، به ټیک ده ستا زکات وشي. یتیمانو د پاره دی، نه هغوی به یې په خراجات پیدا کوي. آبادي پې نشي کولی، د مړي کفن پې نه کېږي، لار پې نه جوړېږي. زکات د پاره خدای اته ځایونه ذکر کړي دي په قرآن شریف کې. هغه اتو ځایونو نه بیا بار ته نه وباسې. چا یو مفتي وایي په مدرسه زکات نه کېږي، نو هغه ټیک وایي که مدرسه آبادي یادوي په آبادۍ زکات نه کېږي، او که سړي یادوي خو په زړو کېږي، په طالبانو کېږي، یتیمانو کېږي، فقیرانو کېږي. بلکې زیات حقدار په نن زمانه کې دار ته زه طالبان دي، ځکه دین پې زده کړي او امت ته ټولو امت ته فایده رسي. حکومتونه خو امداد نه کوي، او نه مدارس د حکومت امداد ته لاس نیسي، خو د خلقو په زکات باندې چې طالب سبق ووایي او عالم شي، نو هغه به دین بیانوي. دا دین هم چې دلته پاتې دی، خو د طلباو د علماو د برکته پاتې دی. او علما طالبان د حکومت نوکران نه دي، نه د حکومت ته تنخوا راځي، خو د نیکانو خلقو زکاتي، خیراتي، صدقاتي په هغې مدارس چلیږي، او عالمان پې جوړېږي، حافظان پې جوړېږي. نو ستاسو د دین فرض ادا شو او امت ته پیدا ورسېده. د عام سړي د زکات ورکولو په نسبت طالب ته ثواب زیات، ځکه عام سړي باندې زکات کېږي، هغه به پې ډوډۍ والي او غوښه به پې والي، د هغه په نور کار نشته. نو یو 2-3 ګنټې پس چې هضم شي نو بار ته به کینې، خبره خلاص. او طالب چې پې ډوډۍ به پې خوري، خو دې علم پې زده کوي، قرآن شریف پې یادوي، نو د هغه ټول امت سره فایده ده. نو طلباو سره او د دین خدمت کوونکو له یا مجاهدینو له زکات ورکول، دا د عامو خلقو په نسبت زیات ثواب لري. البته رشته دار د دوی نه مخکې ده، که رشته دار وي او غریب وي هغه له به مخکې زکات ورکړي، که هغه نه وي بیا طلباو له ورکوه، که طلبا نه وي مجاهدینو له ورکوه، که مجاهدین نه نو بیا د ګوام خلقو او د کلي خلقو. که خلک چنده را جمع کړي ختم کړي، هغوی په چنده کې دا وایي چې حافظ له به ورکو، شیریني ورته روډو روانه، حافظ له ورکول روان دی، شیریني پې اخیستل روان دی. چنده خو ویم په دې غرض چې ختم کې دا ټول څیزونه به ضرورت پېښېږي، دا پې والي، نو دا روا ده، ناروا نه ده. او دا صدقه ده په رمضان کې. دا چې الفاظ لیکلي دي، هذا الذي بعث الله رسولا، په دې وایي هذا الذي بعث الله رسولا، خیر دی. کلمات یې خو صحیح دی، اعراب یې لږ غلط وی، نو منځ پې مات نه دی، منځ یې کېږي. چا د یو ملا نوم لیکلي، ملا نوم مه لیکئ ښه ماته. خو دا تپوس کوئ چې فطرانه به څومره وي، نو د 2 کیلو غنمو قیمت دا فطرانه ده. ما ته اوس د غنمو قیمت نه دی معلوم. نو هر کلي سړی چې دلته دوستانو کې ناست دی، په هغه کلي کې چې غنم 2 کیلو په څو کېږي، دغه د فطرانې اندازه. کله به نن خرڅانې 2 ورځې پس به ګران شي، او کله به نن ګران دی 2 ورځې پس به اسان شي. نو د اختر ورځ یا د اختر نه مخکې ورځ لته ګورئ چې په هغه ورځ څومره قیمت دی. نو 2 کیلو غنم ټیک ده، اجوري حضور یاد کړي دي، اوربشي یادې کړي دي، غنم یې یاد کړي دي، اوس کې یادې کړي دي. نو چې کوم په اسانه غاړه خلاصېږي په هغه یې خلاصه کړئ، او که سړي توفیق وي چې هغه ډېر قیمتي شي ورکړي، نو خو لا ښه ده، خو ضروري پې نه ده، ځکه چې پیغمبر اختیار ویلی دی. نو چې اختیار یې، نو دا بعضې ملایان چې دی لیکلي دي چې خامخا به دا ګران څیز ورکوي، دی د ځان نه خبرې لیکلې ده. نه چې څومره وسي مالی عباداتو کې زیاتې بند ني، او په بدني عباداتو کې زیاتې بند دی. اوس مونځ کې 2 سجدې دي په هر رکعت کې، 3 سجدې نشي کول، یو رکوع ده، یو رکوع نه زیاته نشي کولی، یو قاعده ده مثلا.
او مالی عبادت تا باندې 50 روپے فرض دي زکات، او ته شپېته ورکړې ښه ده، سل ورکړې، ځکه دا زموږ ښکلی پیغمبر چې نصاب ویلی دی نو هغه وایي که د دې نه زیات یې څوک ورکوي ثواب یې زیات دی، خو شته پې نه. نو که سړی زیات یې ورکوي، سړی باندې شل روپۍ کېږي او دې څلوېښت ورکړي، خو لا ښه ده. په عباداتو کې چې کوم شریعت مقرر کړي دی د هغې پولې د هغې کې به زیاتې کمې نه کوه. تو سړی دویم آیات کې سیده تلاوتو کې خیر دی، که هغې پس متصل یاد نه شو، دویم پسې وکړه، دریم پسې وکړه، خیر دی. سجده وشوه، خو که د مانځه تلاوت سجده ته ایره شوه نو بیا بل لمونځ کې نشته، بس ختم. او نه بار شته د مانځه سجده، هغه به په مانځه کې دوباره وینا ته د آیات اجت نشته، د په ځان په لازم نه کړی. بیا چا وی مؤذن اذان شروع کړو، دی کې بجلي لاړه، اذان یې پرېښوده، نو بار ته لاړ، د جومات د پاسه اذان شروع. دا یاد لرئ اذان د جماعت نه بار راغلی، دا د لونفکرو سره دا بدعت راغی چې خلک دننه وایي کنې بار د اذان. د دې وجه نه خلک د ماښام او د دغه په منځ کې اوس دغه نه کوي، وقفه نه کوي. کنې چې ماښام بانګ وشي نو زموږ خپل امام صاحب وایي چې اذان خو بار دی، نو هغه بار سړی چې په مزه مزه راځي 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 نو اقامت به هم هغه کوي، نو دغه وقفه بسته. او د هغه شاګردان وایي چې نه اذان وشي نو چې هغه راشي نو کې بني، لکه د جمعه کې په خطبو کې چې سړی کښېني. او دا درې واړو مذهبونو کې دا ده چې دومره وقفه به کوي چې لکه د 2 رکعاتو په اندازه. دا خلک چې متصل وای دا غلطي کوي اقامت، او دا خو دومره متصلي چې دلته محراب کې اذان وشي بل ته ویله اقامت کوه، نو دا د کمقلو شیخانو کار دا نشته، دې باندې مونځ مکروه کېږي. حضور پاک زمانه کې به چې بانک کېده د ماښام نو بار به وشو، هغه به کړو نو بانک نه پس په مزه مزه راته، نو بعضو صحابو 2 رکعاته نفل هم هغه وخت کې کړی دی، نو چې به راغی نو بیا به جمع ودرېده. داسې نه دي کړی چې متصل به جمع ودروله، متصل جمع ودرول دا مکروه دي لکه زموږ وطنونو کې، نو ده غلطي وکړه، بانک بیا جومات کې پوره کړو، خو که به یې قسم بدي پکې رانه ده. تراو په نیت په ویتر نه کې، د ویتر خپل نیت دی، د تراو خپل نیت دی. ویتر واجب دی او تراوی سنت، احکامو کې فرق دی. تراوی په ناسته کولی شي بغیر عذره، او ویتر بغیر عذره په ناسته نشي کولی، لکه د فرضو په شانې حکم دی چې عذري په ناسته کولی شي، بغیر عذره به په ولاړه کې ویتر لکه د فرضو په شان، او تراوی بغیر عذرم په ناسته کولی شي، خو چې بغیر عذره کې نو ثواب دی کم دی، او ولاړه کې ثواب. خو مونځ دې شوی دی، چا وی ما 2 لکه روپۍ جمع کړي دي، خو د کور اراده مې ده، نو که کور علي فی الحال او ضرورت دی نو ټیک ته زکات یې مه ورکوه، او که چېرته به علي نو بیا زکات ورکړي. که اوس د ارادې چې کور علم نو زکات پتا نشته، ځکه کور په بنیادي ضرورت کې داخل دی. کور جامه خورا څښاک، د دې نه زیاتي پیسو کې زکات. د سړي د کور خرچه 100,000 روپۍ ده او 100,000 ورسره دي، زکات پې نشته، ځکه د خرچه ده یا د جامو د کال 100,000 پې لګي او 100,000 روپۍ دي ورسره، په ده زکات نشته. د انسان خپل ضرورت مخکې دی، بل له مالې ورکړي چې خپل ضرورت پوره کړي، دا د شرع حکم دی. او که تا کې زیاته قرباني خپل ضرورت ته نه ګورې او بل له ورکړي، خو ډېره ښه خبره ده، ځکه مالي عباداتو کې زیاتې شریعت خوښوي چې د سړي وس یې وکولی شي. دلته چې په کوم حساب تاسو روژه نیولې ده، په هغه حساب اعتکاف هم شروع کړي او شوقه دا شپه هم په هغه حساب ووایي. نورو ملکونو ته مه ګورئ. وایي ما تراویح کړې ده، اوس به پیسې نه هلم، خدای دې ثواب درکړي، خو حرام به ورته نه وي. دا بعضې ملیانو سختي کړې ده، دې ته عوض په امامت مسنونه وایي. یو سړي امام ونیسي، ورته وایي د جمعې په مانځه کې به الف لام میم تنزیل و سجده وایه راته، ځکه دا سنت دی، او سورت دهر به وایي،
او ماسوتن کې به دا دې وي ډېره ښه ده، څومره پیسې به راکې، میاشت کې دومره به درکړو. نو دې ته امامت مسنونه وایي. نو په دې پیسې اخیستل لواري. نو که سړی یو امام ونیسي د تراو دپاره چې موږ ته به پکې ختم کې، خیر دی. خو ښه دا ده چې امام دې ورسره مخکې دا نه وایي سی ورجو په خط کې چې سلام وي نو څنګه دی، ښه دی. په خولې مو وایه، جواب کې مو وکړه. په کمپیوټر کې سلام راځي، د هغې جواب ضروري نه دی، ځکه خو نښت دی، اصلي نه اصل نه. د ښځې اواز یې بند کړي یا د سړي اواز یې بند کړي. په هغې سجده تلاوت هم نه راځي. ټیپ ریکارډ ته که سړی سجده آیات د تلاوت واوري د سجدې، نو په هغه سجده نشته چې څو پورې د پخپله د انسان د خولې نه اورېدلې په لوډ فکر کې یا زباني ټیپ ریکارډ باندې سجده د تلاوت نه راځي، نه په هغې احکام بنا دي. که سړی تراویح ځان نه کوي نو 2 رکعاته غوره دي که څلور، دواړه کېږي، خو 2 رکعاته غوره دي. د شپې نفل څومره چې دی 2 رکعاته غوره دي. که 4 رکعاته کېږي اللهم صل پورې دی وایي، دا به وایي اللهم صل، بیا د الله اکبر ته پاسي، ربنا دې رستو کې وایي، او لومبۍ قاعده کې دې درود شریف وایي اللهم صل. چاوی و مستطاعوا لهم يسروا وما استطاعوا لهم نخبه. دغه صد سکندري په باره کې وایي چې خدای وایي نه پکې سورې څوک کولی شي او نه پې بر راختې شي. دا د هغې زمانې خبرې وې. ښه، هغه صد اوس غورځېدلی دی، دنیا کې 6 بنده دي. او سکندر ذوالقرنین چې جوړ کړو او قرآن شریف کې ذکر دی، دا سیبیریا کې دی، د روس او د چین په منځ کې یو لویه علاقه ده سیبیریا، او غرونو ته د طی غرونه وایي. هلته اوس سړکونه تللي دي، سیاحین ځي، هغه نشان هم شته، برګې سپینې ګټې، ځکه چې ګټو دیوالې و نو سیکې پې ویلي کړی اردو رڼا غورځېدلې ده اوس. دا خو د هغې زمانې حالات دي چې داسې ځای بند به جوړ کړم چې هغه طرف ته هغه وحشي خلک کوستانیان شډل هغه دې طرف ته راونړي، خلک خو سړي وو، خو غرسني وو، ځنګلیان. نو د دې خوا خلکو باندې به رالل په کنډو کې، غر و لوی اوس هم دی، او یم منځ کې کنډو. نو د دې خلکو چرګې مرګې به یې یوړې، فصلونه به یې تیار یوړل، څاروي به یې بوتل، زناورو. نو سکندر صاحب ته یې شکایت وکړ، هغه به یې ودرېد، زه به دا بند پکې جوړوم. چې بند یې جوړ کړ، بس هغې اخوا بند پاتې شو، خپلو درو کې به یې کاروبار کوو، په دوی به یې حمله نه کوله. نو دا د هغې زمانې خبرې دي. ښه، اوس هغه غورځېدلی دی، دا سیبیریا کې دی، د چین او د روس په منځ کې یو علاقه ده، پاخه سړکونه تللي دي، سیاحین تللي دي، فوټوګانې دي. یو سړی وي ما سره کله نوي څیز وي او څوک یې رانه وغواړي، خو کور والا راته وایي ورکړه د خدای په نوم. نو یو طرف ته د خدای نوم دی، بل طرف ته هغه نوي شی دی. داسې معلومیږي چې ښځه دې ستا نه په عبادت کې تکړه ده، خو تا باندې ورکول نشته. وایي دی که نه د خدای نوم دې درته والي، دا سوالګري نه وایي د خدای په نوم راکې، چې پوهېږي چې دا سوالګرې دې مه ورکوه، چې دی پیشي که نه، لکه دې سړکونو باندې بسونو او موټرو کې ولاړې، دوی له به نه ورکوئ. سړي ته د خپلې محلې او د کندي خلک معلومي معذور، دا پېښور دي، کسبګري دي، او کسبګري زموږ ټول کتابونو کې لیکي ورکوې به نه، ځکه دی بې خونده عادتېږي، او دا سوال پیشه کول دا په اسلام کې بند دي. نو که تا ته دې څوک وایي چې د خدای په نوم ورکوه، زما خپله ضرورت دی، وایي دی که نه ښځه دی که نه یې ورکړي، او که در سره یو قرباني کولی شي ورکړه. د لوط علیه السلام په نوم کې زما شک دی چې څو نوم یې لوط و، قرآن شریف کې راغلی دی، نو بیا ولې شک کوې؟ قرآن شریف کې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم نظر راغلی دی. ډېر خمخل ملیان وایي دی ترو، نه خدای ورته ابیه دیان د ځای کې ابیه او ابتې او ابیه او ابتې وایي، او پلار یې نه دی، ترې دی. د پلار سړي سره غمي که د تره، او خبرې سړي پلار ته د ځان ته خبرې کوي، نه پلار یې. لوط علیه السلام نوم لوط دی، قرآن شریف کې بار بار راغلی دی، نو شک پکې مه کوه.
دا لواطت مستر دی ته مستر ثنایی وای، دا غې نه جوړ شوی، لکه حمدلې ته حمدله وای، دی ته مستر ثنایی وای. نو د لواطت معنا لغوي هغه نه ده لکه د خلقو په ذهن کې چې راځي. دا د لوط علیه السلام د قوم عملو، نو د هغې نه دا مستر او صیغه جوړه شوې. د بچه دانې تبدیلي صحیح ده که نه ده صحیح؟ تبدیلی کی که لړکی یې، حاجي دانې خو په بچه دانې نه بدلېږي زما خیال دی. خو که لړکی یې اولاد نه راوړي او بې تکلیفې ښځې ته خیر دی، خو دا شخصي معامله ده د سړي، قانون کوي به نه. سړي اولاد زیات او تکلیف یې ښځې ته، او اولاد بند کی په څه طریقه، بچه دانې ختم کی، څه داروي استعمال کی، خیر دی، شریعت هغې کې پابندي نه ده کړې. خو په کوم عقیده چې څوک چې رزق بني او دا وي او دا وي، نو دغه غلطه عقیده دې ساتنی. او که سړی ښځې بیماره تکلیف یې ورته، نو خیر. درود شریف ووایه. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا. خدای دا میاشت زموږ دپاره د سعادت، د بختورتیا او د بخښنې او د خدای د احساناتو میاشت وګرځوي. موږ محرومه نه کړي د ثوابونو د خپلو برحمتک یا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.